أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صفة الصلاة. باب ثابت په بیان کې د صفت د لمانځه. وس بیان د لمانځه د فرضو د سنتو د لمانځه طریقه دا درته بیانوي. باب صفت الصلاة. باب ثابت په بیان کې د صفت د لمانځه. فرضها فرض د دغه لمانځه چې د التحریمه تحریمه ده. تحریمه هغه اول الله اکبر ته ویل کېږي چې سړی نیت تړي. والقیام ولاړه ده. والقراءة قراءت دی. آیتا یو آیات په کلی په هر یو کې رکعتي الفرض د دوه رکعاتو د فرضو. په دوه رکعاتو فرضو کې په هر رکعت کې قراءت ویل دا فرض دی. وکل فهر وکی من الوتر د وتر سره د وتر په هر رکعت کې قراءت ویل دا فرض دی. والنفل او د نفل په هر رکعت کې قراءت ویل دا فرض دی. ګوره خو لمونځ نفل دی خو چې په لمانځه کې د نن داخل سولې دا سورت ویل دا قراءت ویل دا بیا فرض دی. والمکتفی کفایت کوونکی بها په دغه یو آیات سره مسیئن ګناهګار دی. همیشه د یو آیات په لمانځه کې وایي نور زیاتوب نفس کوي په دغه یو آیات باندې د ګناهګار کیږي. وعندهما پنیز د یارانو آیتون طویلتون یو اوږد آیات ویل یعنی یو غټ آیات ویل لکه آیات کرسی او ثلاث قصار یا درې آیات کشنی ویل. دا پر مذهب باندې د یارانو چې ویا یو غټ آیات ویل پر رکعت کې یا درې آیاتونه کشنی ویل دا فرض دي. ورکوع رکوع چې د وسجود او سجده بجبهتی په تندي سره والانف په فز سره و به په دې سره یفتا فتوا ده. فتوا پر دې قول ده چې سجده پر تندي او پر فز پر دواړو باندې بلګي. والقاعده اخیره او اخره ناسته چې دا فرض ده. هغه ناسته چې د اخر اتایات وایي سلام په ګرځي دغه ناسته دغه فرض ده. قدر تشهود په اندازه د تحیات اتحیات در عبد الرسول پورې دون ویل یعنی دون قدر کښنستل دغه ناسته فرض ده. والخروج وتل بصنعه په یو کار سره د لمانځه څخه دا فرض دی پر نيز د امام صاحب باندې او نه پر مذهب باندې د امام محمد صاحب او د امام یوسف صاحب. وواجبها او واجب د لمانځه چې د قراءت ویل د الفاتحه د الحمدلله په لمانځه کې الحمدلله ویل چې دا واجب ده. وزم ملګری کېدل د الحمدلله سره سورت د سورت یعنی سورت او الحمدلله دواړه سره یو ځای کول دا واجب دي. ورعایت ساتنه ترتیب د ترتیب. والقاعدة الأولى أو أول ناسته وتشهدان أو دوار تشهدي ولفظ السلام أو لفظ السلام السلام عليكم ورحمة الله دا ويل. والقنوت الوتري او اللهم ويل يا دعاء قنوت چې د وتر دا واجب دي. وتكبيرات الله اکبرون عیدین د اخترانو دا واجب دي. وتعین معلوم والی اولین د دوه اول رکعاتو للقراءه د پاره د قرات اول دوه رکعات به د قرات د پاره تا تعین کړي وي معلوم کړي به دی دا واجب دي. وتعديل ارام والی ارکان د اندامون ارام کول یعنی چې تر کو کې هم په ارام باندې کده رکو سپورت سي او قومیت د رکو سره چې ودرېږي دغه قومه ویل کیږي دا هم په ارام باندې چې بدن ارام سي بیا چې سجدي ته ولاړ سي پر سجده باندې بدن ارام سي بیا چې راکښینسته چې بدن ارام سي دغه تعدیل د ارکانو دا چې دا واجب دي. والجهر په زور ویل والاخفاء پټ ویل فيما پغځه کې یو جهر چې په زور ویل کیږي او يخفا پټ ویل کیږي. لمونځ چې په کوم وخت کې چې د مسار وخت د مخستان وخت د ماښام وخت چې په دې کې قرات په زور ویل کیږي دا واجب دي. دا قرات په زور ویل وس که یو امام یې پټ وایي پر د باندې سجده سهو بیا لازميږي. والاخفاء او پټ ویل په هغه ځای کې چې پټ ویل کیږي د ماپښین او د مازګر په لمانځه کې قرات پټ ویل کیږي د په زور وایي نو دا په زور ویل د لپاره نه دی پکار ولی پټ ویل دا پټ ویل واجب دی په دا وخت کې. والسنه او سنت غیرها ما سوا دغه واجب او د فرض سما سوا بیا سنت دي او نه دی بیا مستحب دي. فاذا اراد چې اراده وک شروع د شروع کولو د لمانځه کبر الله اکبر دی وکي بلا مدین بلا مدین کی وای حمزه تی د حمزه چې الله اکبر داس به نه وای. والباء یو د بیا مد بم نه کی لکه اکبر داسې غټ وای. ما سن مسکون کی به ابهامي په دوه بټو ګوت سره شهمتي نرمي اوسنه د غوژو دغه د غوژو د نرمي سره به دغه لاسونه لګول دغه چې دی دا سنت دی. والمرأة شزه چې د ترفع پورتکی به یدیها لاسونه حذاء په برابري منکبیها د وجو ده شزه به بیا د لاسونه در وجو پورې پورتکی در غوژو پورې به نه پورتکی نارینه به در غوژو پورې پورتکی دغه نرمي به په مسکوي او شزه چې د به در وجو پورې پورتکی ها خواته به نور نه پورتکی. ويجوز روادي بكل ما په هر غسر دل چې دلالت کوي علی تعظیم پر تعظیم باندې د الله تعالی.
یعنی چې کوم دا تکبیر وایي په هر هغه لفظ باندې چې د الله جل جلاله تعظیم کې یادېږي، د الله لویي کې بیانېږي، په هغه لفظ په هغه نامه باندې د الله جل جلاله به دا شروع کوي. لکه اوس الله اکبر، الله الاکبر، الله الاعظم، الله الاجل، دغه الفاظ چې دي په دې باندې د الله جل جلاله لویي او تعظیم د الله جل جلاله کې مرادېږي، کې یادېږي، په دا باندې جایز دی، روا دی. ولا یشوب نه دي ګډوي اللهم اغفر لي بدعائي، یعنی په دعا سره دعا به په دې باندې نه ګډوي چې هلته خو ویل کېږي الله اکبر، یعنی د الله تعظیم و لویي بیانېږي، دی وایي اللهم اغفر لي، دا رقم به نه وایي. ولو بالفارسی کڅم په فارسی سره لا قراءت نه ویل بها په د فارسی سره قرات هم په فارسی سره نه وای الا بعذر مگر نه د عذر سره. عذر را لې قرات په عربي نه دي د بل څه نشي کولای، بس په فارسی وای سید ورته جایز دي. وبه په دې سره یفتا فتوات ويزع يجدد يمينه راست الله على شماله پر چپا باندې تحت لاندې سورتي درنامه درنو لاندې بدل راست الله پر چپا لا سر به لېږدي ګور درنو لاندې په کل قیام په هر ولاړه کې په دې کې ذکر مسنون ذکر مسنون به هغه دو ولاړه چې ذکر مسنون پکښي په دې کې لاس درنو لاندې نیول دا چې دی دا سنت مستحب دی. ويرسلوا زړی بلا سنه په قومتي په قومک قومه بیا دې ته ویل کیږي چې د رکوع سپورت شي سمع الله لمن حمده ووي په دا حالات کې بلاسونه دی لکړي دا اولاړه چې دا سمع الله لمن حمده وویل دا خو سیده دریږي د قومه ویل کیږي الرکوع د رکوع. وبين التكبيرات فما بين کې د تکبیرو العیدین د اختران دا کم تکبیرونه چې دي چې د لاسونه پورته کیږي دا تکبیر زوائد دغه چې دي چې الله اکبر ویل کیږي هر الله اکبر لاسونه به لکی یعنی لاسونه به درنو لاندې نه نشي. ثم ورسته يثني سبحان بواي ولا يوجه او اني وجهت دا بنواي اني وجهت وجهي لله دا بنواي. ويتعوذ اعوذ بالله بواي للقراءه د پاره د قرات لا للثناء نه د سبحان د پاره ګوره د سبحان د پاره به اعوذ بالله او بسم الله نه وای چې اول اعوذ بالله وای د سبحان د پاره یعنی دا ویل کیږي د قراءت. ويقول وایبه هو د سبحان او اعوذ بالله المسبوق مسبوق هغه څوک دی چې د یو رکعت منځ تیر سوی وي د راس په جماعت کې ودرېږي چې امام سلام په وګرځي دی بیرته ولاړیږي خپل یو رکعت کوي یا یو رکعت یا دوه رکعت چې د تیر سوی دي چې هغه کوي چې دی ولاړ چې دی به سبحان هم وای او اعوذ بالله به هم وای. لا الموتم مقتدی به نه وای ګوره دغه اعوذ بالله او بسم الله دا مقتدی نه وای. مقتدی کچیر په امام پسې ولاړو چې نیت په امام پسې وتاړي سبحان به وای اعوذ بالله او بسم الله دای نشي ویلای ولې دا ویل کیږي د قرات د پاره قرات خو امام وای نو امام ویلای شي خدای نشي ویلای. ويؤخره زندي بدغ اعوذ بالله عن تكبيرات العيدين د تكبيرات د عيدين ورسته يعني دا اختر الله اکبرونه چې وول سول دا اول رکعت الله اکبرونه چې وویل سول د دې سورسته بیا اعوذ بالله وبسم الله وای. ويسمي بسم الله الرحمن الرحيم بوای لا بين الفاتحه نه په ما باندې د الحمدلله وسوره او د سورت په ما باندې به د سورت او د الحمدلله بسم الله نه وای. ويسرهن پټ بوای دا سبحانه دا اعوذ بالله دا بسم الله دا به ګرد پټ وای. ثم ورسته یقرأ قرات بوای ويؤمن امين بوای سرا پټ کلموتم لکه مقتدی امام به هم امین وای خود ځان سره به پټ وای لکه مقتدی چې پټ وای دا رقم به دیم پټ وای. ثم ورسته یکبر الله اکبر بکی لرکوع د پاره د رکوع خافزن کړه کېدونکې وي و یعتمد تکبه کی بيدی په لاسو سره علی رکبتې پر زنګنو باندې مفرجن خلاصون کې بوي یعنی پراخون کې بوي غړون کې بوي اصابعه د ګوتو د باسطن غړولې بوي ظهر او شا غیر رافع نه به پورته کړي دا سر ولا منکسن او نه به کښته کړي راسو سر ګوره سر به نه پورته نیولې نه به کښته نیولې د شا او د وجو د ملا سر به ټول یو برابر نیولې. ويسبح تسبيح بوي ثلاثا درې وار به په دغه رکوع کې تسبيح وای سبحان ربي العظیم وهو دا چې دی ادناه کم اندازه ده دا درې وار ویل چې دی دا کم اندازه ده زیات اندازه چې به ده بیا درې وار سورسته 15 وار ویل کیږي او وار ویل کیږي یعنی کم اندازه ده چې درې وار به نور زیات اندازې پر تاک باندې به درې.
ثم ورسته یسمعو سمع الله لمن حمده بوای رافعا پورته کوونکی به رأسو د سر و یکتفی کفایت کیږي به په د سمع الله لمن حمده سره الامام د امام کچیر ملاول امام ول د مخه ولاړول د مقتدیانو سمع الله لمن حمده بوای بس دغه د پاره کافی ده و بالتحمید ربنا لك الحمد سره المقتمی د مقتدی کفایت کیږي پر ربنا لك الحمد سره د مقتدی به بیا یوازې ربنا لك الحمد وای هغه به سمع الله لمن حمده نه وای امام چې دی چې د مخه ولاړي هغه به سمع الله لمن حمده وای او مقتدی چې دی چې هغه ورسته پسې ولاړي هغه به خالی ربنا لك الحمد وای سمع الله لمن حمده باغه نه وای ګوره کې سمع الله لمن حمده امام وویل مقتدی به وای چې ربنا لك الحمد یا ربنا ولك الحمد ويجمع جمع کیب المنفرد یوازی بینهما په مابین کې د سمع الله لمن حمده و ربنا لك الحمد دا دواړه بوای وس یو سړی یوازې المنځ کوي سمع الله لمن حمده به هم وایي ربنا لك الحمد به هم وایي کچیر په امام پسې کاوي امام به سمع الله لمن حمده وایي مقتدی به خالی ربنا لك الحمد پسې وایي ويقوم ودي دریږي مستويا برابر سده ثم ورسته یکبر الله اکبر به وکي ويسجد سجده دی وکي فيزعو کشیدر دی رکبتیه زنګنونه ثم ورسته یدیه لاسونه ضامن پیوسته کړي به وي سره نږدې کړي به وي اصابعه ګوتې ثم ورسته وجهه مخ به کښېږدي مبدیا لرې کوونکي به وي ذبعیه د بازوګانو دغه موټي دا بازوګان به یې لرې کړي مجافیا جلا کوونکي به وي بطنې د نس ګوره دا بازوګان به دغه بغلو سره لرې کړي مجافیا جلا کوونکی به بطنه د نس عن فخذیه د ورنو سره دا نس ورنونه به سره جلا کړي وي د جګ به دی نه چې دا نس ورنونه سره مشلولي وي متوجها مخ بکی اصابع د ګوتو رجلیه د پښو نحو و طرفته قبلتي د قبله د پښو د ګوتو مخان به د قبله و خواته وي یسبح التسبيح بوای په دا سجده کې ثلاثا درې واره او هو دا چې دی ادناه کم اندازه د درې واره ویل ګوره کم اندازه به درې واره وای سبحان ربي الاعلى دا په سجده کې درې واره ویل کیږي ويجوز رواده دا سجده على كل شيء پر هر شي باندې یجوز چې پیدا کوي حجمه صورت هر هغه شی چې صورت لري پر هغه باندې سجده روا ده و استقر او قرار نسی پر دغه شی باندې جبهه تندی دا تندی چې پر د مځکه باندې کشیر دی پر دا شی باندې دغه شی باندې قرار نسی د تندی زور و مځکه ته خپل رسیږي نه په زور سره دی نه چې د زورونه پر وی د تندی زور ورسی ګوره سړی پر نالی باندې سر کشیر دی یا پر پټو باندې سر کشیر دی یا پر مساله باندې سر کشیر دی خو د تندی زور په خپل د مځکه ته رسیږي دی نه چې د ټالی پر وی په ټالی ځان رسی ودیت والا ظاهری پر شا باندې من دغه چا سوالي چې المنځ کوي د مخته یعنی د چا پر شا باندې سجده ولګي صلاته المنځ د چې دی فی زحامی په ډیر والی کې وي په ګڼه ګونه کې وي بل ځای د سر نسی شوولای د چا پر شا باندې سر کښې شوی صحیح دی بس جواز لري ولې د حالات دي چې د ضرورت وخت دی والمرأة شزه چې ده تنخفضو کښته کېږي به ټیټېږي به وتلزق مشلي به بطنها نس د دې په پخیزیها په ورنو پورې ګوره ښځه چې بیا ده هغه به پیته پرته وي ګوره نارینه جګ دی ښځه به بیا پیته پرته وي دا نس به په د خپلو ورنو پورې مشلولی وي دا رقم به پرته وي نارینه به نس د ورنو څخه جلا کړي په سجده کې ویرفع پورته کوي به رأسه سر مکبرا الله اکبر به وایي ویجلس کښېني دي مطمئنا په ارامه سره چې د سجدې سره پورته سو الله اکبر دی وکړي ښه په ارامه دی تکیاسی چې آرام وکړ وی کبیر بیا الله اکبر وکي وی چې بیا به سجده وکي سجده له بولار شي چې الله اکبر وکي سجده له دی ولار شي مطمئنا په آرام سره په سجده به هم آرام باندې وي ويكبر الله اكبر بكي ويرفع پورتكي برأسه سر ثم ورست يديه لاسونه ثم ورست ركبتيه زنګنونه ويقوم دريجبه بلا اعتمادي بلا تکيه على الارض پرمځکه باندې دا سينه چې دی وس ولاړيږي ش لاسونه پر دمځکه تکيه کې ش په تکيه باندې ولاړيږي یا یو شی پر هغه باندې لاس تکيه کې په دې باندې ولاړيږي دا کار بنه کوي ولا قعود او ندی کښنستل کوي دا رقم چې دی ناس پر دوه تل یاره تکيه کړی وي ناس بیا ولاړيږي دا کار دی رکعت ثانیه دویم رکعت چې دی کل اوله لکه اول دغه دی دوم رکعت لکه اول رکعت دغه دی لكن دون خبر ده لا ثناء سبحانك اللهم نستپاول رکعت کې ولا تعوذ او نه اعوذ بالله استپاول رکعت کې ولا رفع يد نه د پورته کېدل د لاس تپی پدا کې په دا دوم رکعت کې دا درې شان است سبحان ویل اعوذ بالله ویل د لاسو پورته کېدل دانست و اذا وخت اتمه چې پرای کې ابتر شو دی غړي دا دوم رکعت چې پرای کې ابتر شو دی غړي رجلو پښه اليسرا چپه
وجلس کښېدینې علیها پر دا پښه باندې چپه پښه دې وغوړوي پر دغه چپه پښه دې سربیره کښېني ناسبا درولې به یې یمناه راسته راسته پښه به یې درولي موجها مخ به کوي اصابعو د ګوتو نحو القبلة و قبلې وخواته د قبلې وخواته به یې د دا پښو ګوتې وي هم چې دا دی پر ناست دی د دې پښې ګوتې او هم چې ولاړه ده درولې ده د دې پښې ګوتې واضعا ایښوونکې به یې یدیه د لاس علی الفخذی پر ورنو باندې دا لاسونه به پر ورنو باندې ایښي موجها مخ به کوي اصابع د ګوتو نحو القبلة د قبلې وخواته د لاس د ګوتو مخ به هم د قبلې وخواته کوي مبسوطه خلاصې کړي به یې غوړولي به یې دی نه چې لاس یې راټول کړی وي موټ یې لاس اخلي پر زنګانه باندې والمرأة ښځه چې ده تجلس کښېني دي علی التیها پر التیها پر دا یوه اړخ باندې یا پر کناټي باندې الاسرا چپه پر چپه کناټي دي دا کښېني دا چپه کناټۍ دی پر مځکه باندې ایښي مخرجتن استنلی به رجلیه پښې من الجانب الایمن د راسته طرفه څخه پښې به ورسته طرف ته ایستلي پر چپه کناټي دې کښېني پښې دې ورسته طرف ته وباسي ښځه دې بیا دا رقم کښېني ویتشهد اتایات به وایي کابن مسعود رضی الله تعالی عنه د ابن مسعود رضی الله تعالی عنه اتایات ولا یزید نه دي زیاتې علیه پر دې باندې ویقرأ وایي دي فيما بعد الاولیین په دوه اولو رکعتو څخه وروسته په نور اخرو رکعتو کې الفاتحه خالی الحمدلله فقط ګوره د الحمدلله سوا خواته صورت نه ویل کېږي او بسم الله چې د بسم الله د هر رکعت په سر کې ویل کېږي و ان سبح کچیر تسبیح ووایي په دغه دوه رکعتو اخرو رکعتو کې خالی تسبیح ووایي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى دا وایي او سکته یا دغه پټ خوله ودرېدی جاز روات خو الحمدلله ویل دا بهتره خبره ده ثم ورسته یقعدو کښېدنې کالاولا لکه اول اخري ناسته کوي پر اخري ناسته د دی کښېدي لکه اول ناسته چې کول و بعد ورسته تشهد اتایات به ووایي در عبد و رسولو پورې ویصلي درود به ووایي علی نبي صلی الله علیه وسلم پر نبي علیه الصلاة وسلام ویدعو دعا به وکړي بما په هغه سره لا یسأل من الناس دی دعا به کوي چې د انسانانو څخه غوښتنه نه کېږي د هغه شي په دعا کې به دی دعا نه کوي چې د انسانانو څخه غوښتنه کوي هغه دعا به کوي چې د الله تعالی څخه غوښتنه کېږي لکه و جنت دی غواړم د دوزخ څخه ځان ساتنه د اور څخه غواړم داسې کارونه په دنیا کې ماته خیر راپېښ کړه خیر ماته انسانان نشي پېښولی دا رقم کارونه لکه اللهم ربنا ثم ورسته یسلم سلام به وګرځي عن یمینه ورسته طرف ته بنیت په نیت سره من البشر د انسانانو والملک د ملایکو ګوره د ده پر راسته اوږه باندې ملایکه ناسته ده پر چپه اوږه باندې ملایکه ناسته ده که دی په سب کې ولاړو د لمانځه نو دی د په نیت کې دا خلک چې د ده په راسته طرف کې څونه خلک دي دا ټول به دی په نیت کې راولي دغه ملایکې به هم په نیت کې راولي او که په چپه طرف ته بیا سلام ګرځي بیا به د ده خواته که څو خلک ناست و د هغه به په نیت کې راولي دا ملایکې به په نیت کې راولي ثم ورسته عن یساری بیا و چپه طرف ته کذلک دغه رقم والمتم مقتدی چې دی ینوي نیت به کوي امام د ملا ان کان کوچیر وو په جانب د په طرف کې ګوره که مقتدی په یو طرف کې ولو چې د سلام ګرځا او املا هم د په طرف کې راکلی نو دی د غملا هم په نیت کې رانه چې هغه امام چې د مخه ولاړ دی دا به په نیت کې راولي و پیهما په دواړو کې اذا حاز کسر برابر سو یعنی که پر مابین مقتدی ولاړو بس په دواړو کې دی راولي په یو خواته سلام ګرځیم دی امام کې راولي پر بل خوا سلام ګرځیم دی امام کې راولي والمنفرد یواز چې دی منفرد سره یوازې لمونځ یو سره کی الملک ملائکی فقط دغه ملائکی چې د پروژو ناشتي دي خالد دغه په نیت کې راوړي یوازې سره چې یوازې لمونځ کی هغه د خالد راوړي بس نور بیا د چا نیت کول نه غواړي چې دی بیا نور څوک په نیت کې راوړي خالد دغه ملائکی دي د په نیت کې راوړي ګوره هغه سره چې په جماعت کې چې د ودی خواته خلک بیا خلک بم په نیت کې راوړي او د ملائکی بم کله د بل طرف ته خلک وي خلک بم په نیت کې راوړي د ملائکی او یوازې سره چې بیا دي هغه به یوازې دغه ملائکی په نیت کې راوړي نور خلک نه صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين